او مخې ته ودرېدو او ورته وی انت کذاب ته دروغجن یې. هغه ورته وی اتشهد ان محمد رسول الله، ما نه منې او دا گواہی کې چې پیغمبر د الله رسول دی. هغه ورته وی نعم محمد د الله رسول دی. هغه ورته وی و انی رسول الله او ما نه منې. حبیب بن زید ورته وی لا اسمع نورم تس غړي وړي. هغه جلاد راوغوښتو واورئ د خپلو صحابو د عشق انتها. جلاد راوغوښتو د ژوندي انسان نه په ژوندونو باندې لاس کټ کړ. ورته ویل اتشهد ان محمد رسول الله، وسم گواہی ہے چې محمد د الله رسول دی. هغه ورته ویل نعم محمد د الله رسول دی. دویم لاس یې کټ کړ. بیا ورته وایي اتشهد ان محمد رسول الله، وسم گواہی ہے چې محمد د الله رسول دی. او محمد د الله رسول دی. خپې دې کټ کړه. هغه نقشه لږ ذهن ته راوله چې ایمان دې تازه شي. دواړه لاسونه هم کټ دي. دې ته د عشق انتها وایي. خپه هم کټ ده. دې ته د عشق انتها وایي. انتها وایي. ولاړ دی. د ولاړې طاقت یې نه لرلو. په ځمکه باندې پرېوته. مسیلمه کذاب رامنډې کړلې. غوښې دې غوڅولې. ورته به یې چغې والې. ظلم یې ورسره کولو. اتشهد ان محمد رسول الله، وسم گواہی کوي چې محمد د الله رسول دی. هغه ورته وایي نعم محمد د الله رسول دی. محمد د الله رسول دی. تاریخ ولټوئ. د دردونو تعبیران نه وړل شو او دې فاني دنیا نه رخصت شو. من ته د عشق او محبت انتها ښودلې ده. مسلمان غلامی میں کڑے نہ دا. ٹیٹے ستر کے زندگی میں کڑے نہ دا. سر میں تل دا ننگ غیرت میدان تا وڑے خو بندتا بندگی میں کڑے نہ دا. فرانس او هالینډ ګستاخی وکړه. الله دې مونږ ته نران مشران راکړي. دا څه د بزدلۍ په ماحول کې ژوند کوو. دا زمونږ څه حال دی. سلطان عبدالحمید ثانی ته چا وویل د خلافت عثمانیه دور دی. وی هغوی د پیغمبر خلاف خاکې تیارې کړي دي. سبا به هغه خاکې ښودل کېږي. خلک به تماشې کوي. سلطان عبدالحمید ورغی او فرانس او هالینډ ته منت نه دی کړی. زاری ورته نه ده کړې. دمکی ورکړه. ورته ویل بند کا دا خاکې. هغه ورته وی نه بندوما. وی که ته دا خاکې نه بندې زه جهاد کوما. زه در باندې حمله کوما. سلطان عبدالحمید به ژوندی او څوک به د پیغمبر په ناموس باندې ګوته اوچته کړي. نن د قادیاني سترګې غټې دي. وجه څه ده؟ هغوی ته پته ده چې دوی سره بل سلطان صلاح الدین نشته دی. هغوی ته پته ده دوی سره بل محمد بن قاسم نشته دی. هغوی ته پته ده دوی سره بل شیخ عبدالقادر جیلانی نشته دی. هغوی ته پته ده دوی سره بل بایزید بستامی نشته دی. هغوی ته پته ده دوی سره بل جنید بغدادي علامه سری سقطي نشته دی. هغوی ته پته ده دوی سره بل امام بخاري نشته دی. نشته دی. ورشئ هغه عالم کفر، هغه عالم کفر د سلطان صلاح الدین
ایوبی قبر لته ورکای او ورته وی راپاسا وی دوی بل سلطان صلاح الدین نشي پیدا کولای. د زنا بازارونه آباد دي، د بے حیايي بازارونه آباد دي. مړه دا زمنګ بازارونه دي، زمنګ پیغله خور چې په سری د عزت صادر پکارو د پردي دکاندار مخې ته ناسته ده. ای خورې ته د مسلمان لورې، ته د بیبي فاطمه د حیات ترجمانی به څنګه کې، ته به د خولا سودا خدیجة الکبرا د صادر ترجمانی څنګه کې، تا خپل عزت په داو باندې لګولی دی. په دکان کې د پردي دکاندار مخې ته چا دې سټیجونو ته وخېجولی، چا درته دا ناچګانې وښودلې، چا د بې حیایۍ او فحاشۍ انتها ته ورسولې. او زمونږ صاحبان په سوشل میډیا باندې د قادیانانو بیانونه اوري. اول ورځ یو نوجوان دوی ورته ټیک ټاکر وایي، ټیک ټاکر و، او ما ته یې موبایل وښودو، ما ته مولانا صاحب وګوره څومره ښکلی تقریر کوي. ما ورته وی دا خو قادیانان دي، دا خو زمونږ د پیغمبر د ختم نبوت دشمنان دي، دا خو زمونږ پیغمبر د کنزل کې لګیا دي. او تاسو د دوی بیانونه اورئ، تاسو دوی سره مینه کوئ، نشي کېدای. مکه فتح شو، مسلمانانو ته فتح حاصل شو. ابن خطل د کعبه غلاف ونیو، ګستاخو او د کعبه غلاف ونیو، پټ شوی ولته. او صحابه راغلل یا رسول الله، ابن خطل خو الته کې پناه واخیستل، څوک ما ته وګورئ. محمد مصطفی خپله پګړۍ مبارکه داسې نیولې وه، کوزولی. راوي وایي پګړۍ کوزه نه کړه، همداسې نیولې وه. او هغه صحابي راغی، د الله نبي ته دا خبر ورکړه چې ابن خطل هغه د کعبې خلاف نیولې و، پټ شوی، پګړۍ کوزه نه کړه. او هغه صحابه ورته وایي اقتلو، ورشئ قتل یې کړئ. دا ګستاخ دی او د ګستاخ دپاره معافي نشته دی. زما پلار ته دې څوک کنزلو کې زه نشم برداشت کولی. زما د تره دې څوک مخالفتو کې زه نشم برداشت کولی. زما عزت ته دې څوک په سپک نظر وګوري زه نشم برداشت کولی. زما کور ته دې څوک دومره تیږه رالړه کړي زه نشم برداشت کولی. که زما د کور دروازه چا داسې په زوره وواله زه نشم برداشت کولی. که زما بچي له چا یو څپېړه ورکړه زه نشم برداشت کولی. نو هغه پیغمبر چې هغه سره مینه زما ایمان دی، هغه سره مینه زما دین دی، زما اسلام دی، چې رب مني او پیغمبر نه مني، شب لعنت چې مې رهبر نه مني، دی بدنصیبه جهنم ته به ځي چې مې نیازبین دوست اکبر نه مني. کلم داسې مجلس جوړیږي، سوال درته کوم، فرقواریت نفرت مونږ زمون پیغمبر محمد رسول الله خفه کړی دی، مونږ ته اډوکې راغورځولی دی، مونږ هغې باندې جنګونه کوو او عالمي کفر زمونږ د دین او اسلام نه کلونه جوړه کړې ده. زمونږ مسلمان دومره د غفلت انتها ته رسېدل، زمونږ دین او اسلام ته نقصان رسوي لګیا دی. د ټیک ټاک په شکل کې د موبایل د لایف گیم
فريمونو په شکل کې هغوی زمونږ د حیادارې زمانه د سر نه څادر کوز کړی دی. سلام که د دې بې حیایۍ د انتها هغه پیغمبر محمد رسول الله ته پته ولګېده څومره به خفه شي. هغه پیغمبر چې موږ دپاره څومره ژړلي دي، موږ دپاره یې څومره ژړاګانې کړي دي. حضرت ابو هريره وایي د مامون صاحب په ناسته باندې لمونځ کوو، وایي زه راغلمه، وایي چې داسې مې وکتل ډېر سجدې له لاړو تکلیف به کله د خپل دین نه پاتې ما پوښتنه وکړه یا رسول الله تکلیف دی، وایي سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې. ما وایي ابو هريره 3 ورځې مې خوړلې نه دي، ډېرې لوږې مې د خېټې کې درد کوي، ته ولاړې ته همدلته ناسته باندې واورېدل هغه انسان چې وغواړي اسمان نه د دسترخوان راشي، هغې سپوږمۍ ته اشاره وکړي نو هغې 2 ټوکړې شي. ولې دومره په تنګدستۍ کې ګزاره کوئ؟ سینې پسې را جفت کړم او ما ته تسلي راکوله ابو هريره مه خفه کېږه، څوک د الله د دین د خاطره لوږه برداشت د کجورو په یو باغ باندې پیغمبر علیه السلام سیلۍ لري نه دا کجورې لړ کړې وې، په ځمکه پرېوتې کجورې وې یې خوړلې وې، ما حسد کړې قوم سره د داسې پیغمبر د دردونو داستان پروت وي، بیا دې هم د هغوی په ودونو کې اجلاګان ګډېږي. د کوم قوم سره د داسې دردونو والا پیغمبر، محبت والا پیغمبر، جړاګانو والا پیغمبر، د هغه د دردونو داستان پروت دی او بیا دې هم د هغوی د کور نه د ګانو بچیانو اواز راځي. ما وایي دا د مسلمانانو کور دی او که نه د محمد رسول الله د غلامانو کور دی. موږ به دا غلامي کله شروع کوو؟ موږ به کله خپل پیغمبر ته خپله حاضري وکړو چې ای د الله حبیبه زموږ تا سره مینه ده، وګوره زما واده ستا په طریقه، زما بچی ستا په طریقه، زما غم ستا په طریقه، زما لباس ستا په طریقه، زما وضعقته ستا په طریقه، وګوره سر نه واله خپو پورې ټول د سنتو مطابق ای د الله حبیبه موږ نه خوشحاله شه. زړونه م سخ شوي دي نو خبره را باندې اثر نه کوي، دومره بې وفایي خوند نه کوي. حضرت ثوبان وی چرته به دې ګورم بابا سخته ورځ باندې. رحمتا للعالمین پیغمبر سره ملاقات شو په جړاو. د الله پیغمبر ورته وی ولې جاړې؟ وی تاسو مې نه وی لیدلي، اوس خو دې ولیدم که نه، اوس ولې جاړې؟ اوس ځکه جاړم چې په ورځ د حشر ستا ملګرتیا غواړم. ای مسلمانان د زړه د درد نه درته ویم تاسو نه یو پوښتنه لرم، یو پوښتنه، او هغه پوښتنه د دردونو نه ډکه لرم.
لرم تاسو دا سوچ کړی دی چې په ورځ د حشر به محمد مصطفی زمونږ سفارش کوي، زمونږ شفاعت وکړي. پرون یو نوجوان په سقاوه کې ناست، بل یو صاحب لګیاو په دې ګیرې ورله بلیډ راښکته، زړه د درد نه درته مالې جړا راله. به وی نوجوانه محمد رسول الله مه خفه کوه، مه خفه کوه، په ورځ د حشر تا ته ضرورت دی. په هغې سخته ورځ باندې د امتی امتی نعرے وهلو والا محمد رسول اللہ نے پہنچا نہیں کیا تم کو پیغام جاہدو، اب وقت ہے ناموس رسالت پہ کٹ مرو. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تمام ہوا تھا، چلے جب میرے محمد جہاد چلنا سیکھا. نو حضرت صوبان جڑل، یا رسول الله چرته به دې ګورم. د الله نبی محمد رسول الله صوبان ته وی ما وی د حوض کوثر په مقام ګوره، د کوثر ساقي به جام غویله ورکي، د الله په نوم چې مال او سر بخي. وی که التم نوی په خپل امت به وبس کم کنه، وی که التم نوی بیا به دې چرته ګورم. وی ما د میزان په خوا کې ګوره، د خپل امت دپاره به خپل رب ته زاریو منتونه کومه. صوبان په جړاو، یا رسول الله فکر دی را سره، ورځ ډېره سخته ده، په هغه سخته ورځ باندې به دې چرته ګورم، په هغې سخته ورځ باندې به دې چرته ګورم. رحمتا للعالمین پیغمبر ډېر سارو قطار وچړل او صوبان ته وایي صوبانه ما د جنت او جهنم په منځ کې ګوره، د خپل امت نه به غېږې راډکوم او جنت ته به یې داخلوم. د داسې پیغمبر سره به وفا کې که بې وفایي وکړې، وفا به کوو که نه انشاءالله. غمجن محمد زمان اورېدلی هم دی که نه؟ مچ ماشې په یار مې کېناستی نشه، سوری د بدن یې چا لیدی نشه، خوب باندې اودس کې فرق راتلی نشه. وګورئ تاریخ حدیث نشئ خبر، اے نور دې هم بشر دی بے مثال بشر او یو ځل په حضور خوله راغلې وه، مور د مؤمنانو چې ساتلې وه، پټه یې بوتل کې اچولې وه، ټول عطر دې زار شه د دنیا په سر، نور دې هم بشر دی. کاڼي ابو جهل چې راوړي وو، پټې بیا په موټي کې نیولي وو، دغه کاڼو بیا داسې ویلي وو دا د خدای نبي دی درکوم خبر. تیغو پیچنده، زناورو پیچنده، نباتاتو پیچنده، جماداتو پیچنده، ونو بوټو پیچنده. اے د موجوده دور غافل مسلمانا، ته به خپل پیغمبر محمد مصطفی کله پیژنې؟ پیژنو به که نه انشاءالله. ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دوزانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. کائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. زړه مې غواړي چې ډېر څه درته ووایم، ما سره وخت ختم شو. الله دې ستاسو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظوره وګرځوي. خپل بچي مه ضایع کوئ، راولئ. الله درته ډېر ښکلی قاري صاحب درکړی دی. قاري صاحب څه نامه ده؟
عطا الله قاری صاحب تاسو ته پته ده د چې موږ نه ټیم اخیستو که نه نو ډېر شدید باران اوس په دا مخکې ورځو کې او په موټر سایکل باندې راغلی و چې هلته کله راورسېدو مدرسې ته که نه نو دې قاري صاحب ځان سره کېنولی و چای مې ورته برابرې کړې وې او ما ته ویل مفتي صاحب ځان راورسوه میلمانه راغلي زه چې رالم د دې غریبانانو جامې مکمل لم دی نو ما وی قاری صاحب محترم ټلیفون به دې کړی وی په وټسپ به دې ویلی وی موږ به درته ټیم لیکلی وی نو ما سره یو څو خبرې وکړې هغه خبرې تاسو سره شریکوم که نه چې د خپلې معاشرې د خپلې علاقې او د کلي ګاونډ د نوجوان نسل فکر دی را سره چې دوی به څنګه الله والا جوړ شي دوی به څنګه خپل پیغمبر وپېژني دوی به څنګه خپل قرآن وپېژني ګوره ډېر بره حالات او ډېر خراب وخت کې نن سبا موږ ژوند کوو زما د نشو په هسپتالونو کې بیانونه پرون زما په هسپتال کې بیان و او انشاءالله ستاسو د قاري صاحب ته به هغه ویډیو زه د عبرت په بنیاد باندې ولېږم د 11 کالو دا ماشوم چې ناست دی ته پاسه بچې ودرېږه دته وګورئ تاسو داسې ماشوم ګولۍ خوري لګیا دی آئس پوډرس کی لګیا دی چرس کی لګیا دی او د هغه ژوند برباد دی نو د راتلونکي زندګي بیا څه ده نو موږ وایو موږ لی راکئ د قاري صاحب لی ورکئ د جومات ته راولئ د مدرسې لی ورکئ که نه زه در سره وعده کوم چې ما درله د وخت جنید بغدادي جوړ نه که که نه وی مولانا صاحب ستا ما سره مینه نشته اوس ژوندي یو که نه نو قدر هم نشته دی دا وګوره فقیران ناست دي که نه تاسو دوی له څه ورکوئ چې دا راغلي دي او ناست دي خپل کارونه یې پرېښي خو تاسو سره یې مینه ده که نه ما پسې ورک به منزلونه ګورې په کومو لارو کې چې ناست به ومه د هغې لارو به سرونه ګورې کله د مرګ نه چې خبر شي زما بیا په قبرونو به نومونه ګورې بیا مې د مینې انتها وګوره ځان که خفه و زما چړه وګوره زما په شان دی به دې څوک یادوي نن په تلاش او دا دنیا وګوره تاسو سره مینه ده د زړه د درد نه درته ویمه په دې منبر باندې دروغ نشم ویلی دا د مینې اظهار دی د دوی د جذباتو او د محبت اظهار دی چې ما په مختصرو الفاظو کې وکړه زه خو میلمه یمه راغلمه بیان وشو اوس به درنه اجازت غواړم که نه د دوی خو تاسو سره عمر دی ژوند دی ښه دوی سره مینه وکړئ الله به در سره مینه وکړي چا عالم سره مینه وکړه رحمتا للعالمین پیغمبر وایي دا ما سره مینه وکړه چا ما سره مینه وکړه د الله سره مینه وکړه چا الله سره مینه وکړه الله به په خپله ذمهوارۍ جنت ته داخل کړي وزر د علم جوړ کا چې اسمان ته ورسېږي حکمت سره اشنا شه چې لقمان ته ورسېږي علم منور دی منوره منور شولې څومره بختورې چې وارث د پیغمبر شولې یو وعده را سره وکړئ خپل بچي به راولو دوی سره به کښېنو که نه انشاءالله او که بیا دپاره داسې پروګرام جوړېږي که نه اوس تاسو راګڼ شوئ نو موږ دله روان یو نو په شروعاتو کې به راځئ که نه او کښېنئ به انشاءالله خپل پیغمبر سره به د مینې محبت اظهار کوو که نه انشاءالله د ختم نبوت دفاع به کوو که نه انشاءالله وآخر دعوانا ان الحمد لله